سلامونه. که یو کس تاته ووایي چې فلاني دې تا په هکله داسې وویلي، مخکې له دې نه چې ته فلاني پسې لاړ شې باید اول دا کس راټینګ کړي. دا چې ته راټینګې څنګه به راټینګې؟ د نه به کوم معلومات ته اخلي، د دې موضوع عمق ته به یا بیخ ته به ته څنګه ځان رسوې، دا به ته تحلیلې د ده خبرې به راخلې. نو موږ تاسې نشو کولی چې د یو چا د خبرو په اساس خپل ژوند خراب کړو، خپل حالت خراب کړو، خپل راتلونکی خراب کړو. ډېر زیات علمونه دي، مثلا د انجینري، د طبابت، د ستورپوهنې، د ځمکپوهنې، د زراعت، د مالي حسابونو. همدارنګه یو علم هم شته چې هغه ته موږ تاسې روانشناسي وایو یا ارواپوهنه ورته وایو، په انګلیش کې هغه ته سایکالوجي وایي. په دې باره کې به نن خبرې وکړو. ژوند او روانشناسي د موږ تاسې د نن موضوع عنوان ده. روانشناسي وایي چې ده روانشناسي د ساینس یوه مهمه څانګه ده چې پر مټ یې د انسان د ذهن د هغه د تعاملاتو مطالعه کیږي. مثلا که موږ تاسې په ټولنیز ژوند کې چې ټولنیز ژوند لرو، موږ تاسو کور لرو، کلی لرو، کوڅه لرو، ګاونډی لرو، ملګری لرو، دوست لرو، دفتر کې، که په کاري محیط کې، که په کلي کې، که په چمګاونډ کې، موږ تاسې مجبور یو چې تعامل وکړو انسانانو سره. تعامل له سلامه نیولې تر داسې یو حالت پورې چې هغه غوسې ته ځي. دا ټول ته موږ تاسې چې وایو تعامل. موږ تاسې په ژوند کې 90% کوم هغه جریانات د اختلالاتو د نارمل ژوند یعنې نورمالې زندګي نه چې موږ تاسې وځو، هغه د دغه تعامل په وسیله باندې ده. ډېر کیسې به داسې موږ تاسې اورېدلي وي چې دا د فلاني په خوله باندې دا کار داسې شو، فلاني ویلې یا دا ویلې. موږ تاسو نه ادرسونه یا هغه کوم هغه چې وي اصلي کسان موږ تاسو نه ورک وي. موږ تاسې داسې حالت سره مخامخ کېږو چې بیا وروسته پښیمانتیا لري. روانشناسي په څو ډوله ده. اول روانشناسي ته چې وایي کلینیکي روانشناسي. دا کومه روانشناسي ده؟ په دې کې د ناروغیو د کومو د رواني ناروغیو تشخیص کیږي او درملنه کیږي. ډېر زیات مریضان موږ تاسې رواني مریضان لرو چې هغوی په ژوند کې له اضطراب سره او له خفګان سره مواجه دي. هغوی بیا دغسې ادرسونه پیدا کوي چې هغه کې ارواپوهنه تشخیص کیږي. مریض یې ډاکټر پوښتنې ورنه کوي چې دا تکلیف تاته څه وخت پیدا شوی ده، له کومو شیانو سره ته الرجیک یې، له کومو شیانو سره ته حساس یې، کوم شیونه په تا باندې بد لګېږي. هغه دې ته موږ تاسې چې وایو ټریګرز. دا ټریګرز دوی را پیدا کوي، بیا د همغو په مټ باندې اصلا روانشناسي په دوا دومره درملنه نه کیږي لکه څومره چې په طبیعت باندې کیږي. د انسان طبیعت او د چاپیریال طبیعت دا دواړه سره ایکوسیستم کې یو بل سره تړلي دي. دویم راځو موږ تاسو هغه لرو تعلیمي روانشناسي. په تعلیمي روانشناسي کې عموما په پوهنتونونو کې یا په مکتبونو کې هغه شاګردان چې هغوی زده کړه صحیح نشي ترلاسه کولی، آخذه له درس نه صحیح نشي کولی، تنبل دي یا مثلا اعصاب یې صحیح هغومره درس ته لیوالتیا نه لري، بیا په داسې صورت کې د روانشناسي استادان شته چې هغوی سره کومک کوي، د هغوی منفي ټریګرونه پیدا کوي، په هغوی باندې کار کوي، وده ورکوي. چې کوي د متعلم ذهن ته وده ورکول. دریم موږ تاسې چې لرو اجتماعي روانشناسي لرو. دا هغه روانشناسي ده چې په ټولنه کې موږ تاسې شتون لرو، په دې کې د انسانانو تعاملات موږ تاسې مطالعه کوو چې دغه انسان راغی، د انسان تعاملات لکه څنګه چې په ابتدا کې موږ ویلي چې دا له سلامه نیولې بیا تر ډېر پیشرفته حالت یا نورمال پاتې کېږي یا غوسې ته اوړي، جنګ او لفظي مشاجرې ته اوړي. دا مطالعه کېږي چې دا انسان ولې راغی، ولې داسې ویلی، دې اساس څه و، د دې هدف څه و، کوم داسې شیونه دي چې دی هڅولی دی چې راغی ما ته دا خبرې وکړي. هغه باید موږ تاسې د پردې تر شا دا پیدا کړو او هغو باندې موږ تاسې کار وکړو. څلورم چې دا وړتیایي ده، وړتیایي روانشناسي.
دا کومه روانشناسي ده که چېرته موږ او تاسې په یو ارګنایزیشن کې په یوه اداره کې کار کوو او هغلته موږ او تاسې سره نور خلک وي، نور کارمندان وي، نور همکاران وي، موږ او تاسې سره کار کوي. که چېرته یو کس ته ویني چې ښه کار کوي او بل کس ته ویني چې هغه کار ته لېوالتیا نه لري او بهانې لټوي، نو په داسې صورت کې موږ او تاسې کولی شو له دغه کس سره مرسته وکړو چې د ده وړتیا باندې موږ او تاسې یو تجدید نظر وکړو چې په کوم ځای کې دی د ضعف نقاط لري، هغو باندې موږ او تاسې کار وکړو. هغو نقاط ته موږ او تاسې وده ورکوو، ده ته هڅونه ورکوو چې تر څو دی وکولی شي دی هم په خپل کار کې کامیابه شي، بریالی شي. دا د کار چاپېریال دا هم اداره کېدلی شي، هم یو ټولګی کېدلی شي، هم مثلا د ورکشاپ کېدلی شي او ډېر زیات نور مثالونه لري. پنځم چې دا موږ تاسو د وختیز ورته وایو، وختیز کومه روانشناسي ده چې په دې کې هغه کسان چې عمر یې له 80 و 90 نه اوړي دی د خفګان یا ډپریشن سره مواجه کېږي له کومې وجې نه چې ده ته هغه منابع چې پخوا ورته رسېدلي که هغه پیسې وي، که هغه درنښت و، که هغه مثلا نوره غذا وه، که هغه ساتنه وه، هغه کېدای شي ورته ونه رسېږي. نو دی په داسې حالت کې یو د ارواپوهنې د علم له مخې دی له تکلیف سره مواجه ده. موږ تاسو باید ده ته کوم هغه ورکړو د ډاډګیرنې په نامه باندې ډاډ اول باید د ضعف نقطې پیدا شي، وروسته باید موږ دته د ډاډګیرنې یا تسلیت هغه ورکړو، پیغامونه ورکړو او د سره کومک وکړو چې دی ځان تنها احساس نه کړي او دی کوم شیونه چې دی په لټه کې ده او هغه دی هغه کې ورته ورسېږي. اوس راځو د روانشناسي نښو ته چې کومې نښې نښانې موږ تاسو په یو شخص کې وینو. کومې نښې دي؟ اول ته موږ تاسو وایو فزیکي نښې. په فزیکي نښو کې شخص عموما کله چې خبره کوي که چېرته دا دروغ وي د سترګو حرکات د ذهن سره مشابهت یا ورته والی نه لري. د سترګو حرکات د لاسونو او پښو یا د سر حرکات نامناسب حرکات یعنی غیر ارادي وي. همدارنګه موږ تاسو کولی شو په دې کې هغه اضافه کړو چې د غږ بدلون. که یو شخص موږ تاسو په هفته کې 5 ورځې ولیدل چې دی په کوم ټون باندې په کوم اواز باندې موږ تاسو سره تعامل کوو او د موضوع په وخت کې د ده د اواز ټون بدلیږي، دا معنی چې دا یو شی پټوي. کله چې یو انسان خبرې کوي هغه خبرې د ذهن نه راځي او ذهن دا خبرې په دوو حالاتو باندې تا ته کې درسوي یا مثلا درته ډیلیور کوي، یو د ژبې له طریق نه بل د سترګو له طریق نه. که چېرته ژبه کومه خبره کوي او دې وخت کې د ذهن کوم ترانسمیټرونه چې کار کوي دا خبره راباسي د ټون په شکل یې تا ته در انتقالوي. که چېرته دا خبره رښتیا وي نو د ده سترګې ربط نه وي، متوجه تا ته وي او کوم غیر ارادي حرکات د لاس او پښو د سر او د مخ او د هغه ګرول نه وي پکې. که چېرته دا خبره د دروغو پر بنسټ باندې ولاړه وي او کاذب وي هغلته سترګې بیا حرکات نور کوي، ځکه ذهن له سترګو سره دلته ټکر راځي او کوم موضوع چې په خوله باندې راوځي هغه سترګې خپله تا ته هغه کوي چې دا خبره صحیح نه ده. دویم ته موږ تاسې وایو چې عاطفي نښې. عاطفي نښې دا هغه یو حالت ده چې په دې کې انسان بې ثباته ځان بې ثباته احساسوي. بې ثباته احساس کول، زر زر غوسه کول. دریم ته موږ تاسو چې وایو ژبنۍ نښې وایو. په دې حالت کې انسان څه کوي؟ په دې حالت کې د خبرو بې نظمي کوي. مثلا دا راغلی تا ته وایي چې پلاني په دغه تاریخ باندې دغه موضوع دغسې ویلې خو په هغه کې دی نور هغه کې اضافه والی راولي، خبرې نامنظمې وي، نامنظمې خبرې. په دې حالت کې دوی څه کوي؟ بې ځایه تفصیلات ورکوي، بې ځایه نور شی یا اضافه کوي او یا پکې کموي. څلورم ته موږ تاسې وایو وسواسي. وسواسي نښې دا یو داسې یو حالت ده
چې په دې کې بې ځایه پوښتنې کېږي. مثلا موضوع یو شی ده، دی نورو شیانو ته ځي. دې ته په روانشناسي کې OCD هم وایي. پنځم ته چې ده هغه وایي د توجه د کمښت اختلال. که چېرته په کور کې یا په کوم ټولنه کې یا په کومه اداره کې یا په کوم ورکشاپ کې ډېر زیات کسان کار کوي، یو کس داسې وي چې هغه ته توجه نه وي، یا د استاد له طرفه یا د ملګري همکار یا د ټولنه کې، بیا دی څه کوي چې په دې حالت کې دی ډېرې پوښتنې کوي د دې لپاره چې د نورو خلکو توجه ځان ته راواړي، دی د توجه محور وګرځي، دی یو رقم ځان هغه ثابت کړي چې زه دلته شتون لرم. نو دې حالت کې ADHD ورته وایي ADHD. دا خپله یو بل مرض دی د ارواپوهنې چې دې کې هم غټان شامل دي هم ماشومان شامل دي. ماشومان خو ځکه شامل دي چې هغوی د ذهن هغه نه لري، د ذهن تناسب یې لا درست نه ده، لا پوره تکمیل شوی نه ده. هغوی مجبور دي چې بار بار پوښتنه وکړي. د یو موضوع باره کې هغوی 5 وارې پوښتنه کوي. په روانشناسي کې 2 موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو ته موږ تاسې وایي سیلف اسټیم، او دویم ته موږ تاسې وایي سیلف کانفیډنس. دا دوه هغه شیونه دي چې موږ تاسو دې ته مجبوروي چې موږ تاسو په خپل ځان باندې هغه وکړو، باور وکړو، په خپل ځان وړتیا باندې موږ تاسو باور وکړو چې یاره دا شی دا وړتیا ما کې شته او دا کار زه سرته رسولی شم. کله چې یو انسان د سیلف اسټیم او سیلف کانفیډنس له حالت نه د انکانسیس برین په وسیله باندې ووځي، دی څه کوي؟ خفګان او د زړه بدوالی، ناانډولي، تنهایي احساس کول، د جامې نه کرکه کېږي، کوشش کوي چې موبایل او کتاب دغو شیانو ته ځان هغه کړي، کوشش کوي چې په تنها او خاموشو ځایونو کې کښېني. نو په داسې یو حالت کې د ADHD په نامه باندې تکلیف دته پیدا شوی ده. دا په ماشومانو کې هم شته، په غټانو کې هم شته. همدارنګه موږ تاسو یو بل هغه لرو چې د باډي لینګویج ډېر زیات مهم ده. مثلا یو کس راځي موږ تاسو ته وایي، چېرته یو کس تا ته خبره کوي، راغلی دی مثال په ډول باندې درته وایي چې زه غواړم چې دا ځمکه درنه واخلم. دی راغلی دی، دی کوشش کوي چې دغه موضوع چون د ده سرکل ده، د ده محوریت په دې موضوع باندې فوکس کول یا توجه کول دي، دی شروع له هغې ځایه راکوي، داسې راتاویي تا ته بیا وروسته راځي. په داسې یو حالت کې که چېرته د ده د خبرو کولو سره د ده د باډي لینګویج چې د ځان ژبه چې موږ تاسو ورته وایو، د سر ښورول، د لاسونو ښورول، د پښو ښورول او غیر ارادي ښورېدل د لاسونو پښو، مثلا سر ګروي، بیا مثلا سترګو کې ګوتې وهي، یا تا ته مثلا ګوري، نو دا خپله د آی کانټیکټ ډېر زیات مهم ده په ژوند کې. که چېرته موږ تاسو انسان ته وګورو چې موږ تاسو ته خبرې کوي، د هغه سترګو ته که چېرته وګورو، د سترګو نه موږ تاسو کوی تعریف واخلو، د سترګو نه کوی موږ تاسو مطلب واخلو چې دغه سړي مطلب څه ده. بیا مثلا ټوله موضوع موږ تاسو ته وویلې، روښانه نه کړله، موږ تاسو د علم د روانشناسي، د ارواپوهنې، د سایکالوجي پر مټ باندې کولی شو د ټولو محتویات د مجلس نه صرف یوه، دوه یا درې هغه عمده دلایل یا درې ټکي راواخلو، ځان سره کېږدو چې د دغه کس دغه مطلب ده. موږ تاسو کولی شو له دغسې تکلیفونو نه ډېر په اسانه ځان وساتو. څه رقم ځان ساتو؟ موږ تاسو باید په ټولنه کې ځان حس کړو چې یعنې موږ تاسو په دې ټولنه کې شتون لرو. هغه ټریګرونه چې موږ تاسو ته دا تکلیف را پیدا کړي، له هغو نه باید مخنیوی وکړو. مطالعه باید ډېره کړو. موږ تاسو کولی شو په ورځني ډول باندې له 5 دقیقو نه نیولې تر لسو 15 دقیقو پورې ورزش او تمرین وکړو. هغه شیونه چې موږ تاسو په ذهن کې نوي ابتکارات غوندې راځي یا نوي آیډیا راځي، موږ تاسو هغه شیونه ځان سره ولیکو. او هغه شیونه چې موږ تاسو ورځني ژوند کې منفي تاثیرات راولي، باید موږ تاسو هغه باندې فکر ونه کړو. مثبت تاثیرات چې کوم تاسو موږ ته راولي، باید مثبت فکر وکړو. مثلا ژوند ده داسې یو خط لري، دې خواته مثبت ده او دې خواته منفي ده. که چېرته یو کس مثلا په یو زندان کې موقعیت ولري او زندان یو هغه ولري، عشاداره ولري، دې زندان نه د باندې یو شین چمن ده، ونې دي او ګلان دي، دې کې 2 کسان دي. یو کس راولاړېږي، هغه د زندان پنجره رسموي، بل کس راولاړېږي د پنجرې نه وړاندې چې کوم منظر ده، طبیعي زیبایي یا ښکلا ده، هغه رسموي. دا د دغه کس ذهن مثبت و او د دغه کس ذهن منفي ده.
تر ټولو مهم اول شی چې تا ذهن ته راځي تا د ذهن ټریګرونه دي چې هغه کومې خواته تنظیموي مثبت ده او که منفي ده. نو موږ تاسې دغه د حل لارې چارې دي چې عملي کړو دا و د نن ورځې معلومات. که په دې هکله تاسو نظر لرئ کولی شئ د کمنټ لارې موږ سره شریکړئ. ډېره مننه.